د بخښونکي او مهربان خدای په سپېڅلي نامه د افغان غږ ډېرو درنو قدرمنو اورېدونکو سلام، ستړي مه شئ. ستاسو پام راړو د نن پنجشنبې د ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته. د کور او ښار جوړولو وزیر شیخ حمدالله نعماني د رهبري او مدیریت مهارتونو د پراختیایي زده کړایز پروګرام کې ویلي چې ژمنتیا او تخصص د مدیریت لپاره اساسي شرطونه دي. د ارشاد او اوقافو وزیر شیخ نور محمد ثاقب د ترکیې په استانبول ښار کې د مسلمانو علماو نړیوالې ټولنې له مشر ډاکټر شیخ علي محی الدین سره کتلي. د ارشاد او اوقافو وزیر شیخ نور محمد ثاقب په دې لیدنه کې د یاد وزارت او د مسلمانو علماو نړیوالې ټولنې ترمنځ د دیني او علمي همکاریو په پیاوړتیا ټینګار کړی او په دې ټولنه کې د افغان علماو رول اغېزناک بللی دی. ورته مهال دې لیدنه کې د علماو د یادې ټولنې مشر له اسلامي امارت سره د دغې ټولنې د اړیکو د لا پیاوړتیا په موخه د همکاریو ژمنه کړې ده. کابل کې د ترکیې سفیر جنګ کونال د اقتصاد له وزیر کریم الدین محمد حنیف سره په لیدنه کې ویلي چې هېواد یې سبا د غویي میاشتې پر 28مه نیټه د سیلاب ځپلو لپاره د لومړنیو توکو د مرستو شلټاني جوپه افغانستان ته لیږي. ښاغلي اونال زیاته کړې ټاکل شوې چې په څو راتلونکو ورځو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو په ګډون 6.5 ټنه بشري مرستې هم د تور غونډۍ بندر له لارې سیلاب ځپلو ته ولېږدول شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د بغلان برکي ولسوالۍ کې له علماو سره په لیدنه کې ویلي چې په ټولو زیانمنو سیمو کې هېوادوالو ته پر نغدي مرستو سربیره د خوراکي توکو، درملو او البسي مرستې رسیدلې او لا هم دغه لړۍ دوام لري. بدخشان کې په 15,000 جریبه ځمکه د کوکنارو کښت له منځه وړل شوی. ملي دفاع وزارت ویلي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري د بدخشان ولایت په اورګو او دارایم ولسوالیو کې په څه باندې 15,000 جریبه ځمکه د کوکنارو کښت له منځه وړل شوی دی. د اړیکو کمیسیون په اسو په تېره اداره کې د کونړ او غزني والي وحید الله کلیمزي هېواد ته له راتګ وروسته ویلي کوم عزت چې په هېواد کې د نړۍ په هېڅ ځای کې نشته. د یادونې وړ ده چې د یاد کمیسیون په مرسته تر دې دمه د تېرې ادارې شاوخوا 800 چارواکي بیرته هېواد ته راستانه شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د یاد وزارت وزیر نورالدین عزیزي د کازان ناستې په څنډه کې د تاتارستان له ولسمشر رستم میني خانوف، د روسیې د اقتصادي ودې وزارت له مرستیال دیمیتري ولواچ او د تاتارستان د صنعت او سوداګرۍ له وزیر اولیک سره لیدلي. په دغه ناسته کې دواړو لوریو پر دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو، کابل ته د تاتارستان ولسمشر پر سفر، په افغانستان کې د روسیې د سوداګرۍ خونې پر پرانیستلو، د برېښنا په برخه کې پر پانګونه، د اوبو پر لیږد او د روسیې له لارې افغانستان ته او بیا د ولګا له لارې جنوبي اسیا ته د ترانزیتي توکو د لیږد په برخه کې د عملي اقدام او هڅو په تړاو خبرې شوې دي. د افغان غږ ډېرو درنو قدرمنو اورېدونکو دا د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو. تر بیا ښې چارې لوی علامو